کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی حفظه الله د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې د کابل ولایت امنیه قمندانۍ له مسؤلینو او د حوزو له آمرینو سره امنیتي غونډه وکړه. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزارت د ستر امنیتي مرستیال د دفتر رئیس او د یاد وزارت نورو مسؤلینو هم ګډون درلود. د غونډې په سر کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر د کابل ولایت د حوزو آمرینو د کاري کړنو راپور واورېد او له دوی مننه وکړه چې د خپلو هیوادوالو لپاره د خدمت جوګه دي. ښاغلي وزیر په خپلو خبرو کې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په ګزمو او چیک پاینټونو کې مسلکي او په یونیفورم ملبس کسان وګماري ترڅو د خلکو سره سم برخورد وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر دغه راز د کابل امنیه قمندانۍ اړوند ټولو مسؤلینو او منصوبینو ته هدایات ورکړل چې د کابل ولایت د امنیت په نیولو کې لا هڅه وکړي ترڅو د هیوادوالو ډاډمن امنیت خوندي شي. په پای کې ټولو مسؤلینو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی حفظه الله ته ډاډ ورکړ چې په ټول توان به د کابل د لا ښه امنیت نیولو په موخه هلې ځلې وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ولایتي سفرونو په لړ کې دا ځل په خوست ولایت کې فرضي کرښې سره نږدې په مستربل سیمه کې سرحدي کنډک او هلته موجودو سرتیرو څخه لیدنه وکړه او په ورین تندي د حالاتو او ستونزو په هکله د هغوی ټول وړاندیزونه او غوښتنې واورېدې او د حل ډاډ یې ورکړ. د ولس مخورو د نظام د داسې لوړپوړو چارواکو ورتګ او په ولسي مجلسونو کې هغوی سره د ستونزو شریکول د پیاوړي اعتماد او د ولس سره د نظام د خواخوږۍ ستره بیلګه وبلله او د دې چارې د دوام غوښتونکي شول. خلیفه صاحب ولسي مشرانو څخه د هغوی د مثبت دریځ په پار مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسونو وړاندیزونه او غوښتنې به د کاري چارو په لومړیتوب کې ساتي. د کورنیو چارو وزارت اړوند حمایوي لواء قمنداني د کورنیو چارو وزارت ټول هغه وسایط او وسلې چې پکې تخنیکي ستونزې رامنځته شوي وي جوړوي او بیرته یې خپلې اړوندې ادارې ته سپاري. یاده اداره په عصري ترمیماتي وسایلو فني او مسلکي کدرونو سمبال ده چې هره ورځ د کورنیو چارو وزارت وسایط او وسلې په معیاري توګه ترمیموي. د اسلامي امارت له بریا او د کابل له فتح وروسته د حمایوي لواء قمنداني د پام وړ کارونه کړي چې د کورنیو چارو وزارت لپاره یې لوی لاسته راوړنې درلودلې دي. مولوي فیض الله جمال د امیر المؤمنین شیخ هبت الله خونزاده صاحب د فرمان له مخې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو د مرستیال په توګه وټاکل شو او په رسمي توګه یې خپله دنده پیل کړه. په فرمان کې دغه راز د کورنیو چارو وزارت مخکینی تامیناتي مرستیال مولوي محسن هاشمي د پنجشیر د والي په توګه ټاکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې مولوي فیض الله جمال د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ معین په حیث دنده ترسره کړي. درنو لیدونکو دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په متعال رب مو سپارو. ښې چارې.